سلامونه د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو په ډېرې خوښۍ روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، د ټولنې او روزنې خپرونې موضوع نن مثبت فکر ته ځانګړې شوې ده چې مثبت فکر څه دی، څنګه مثبت فکر پیاوړی کولی شو او ولې ډیری وخت منفي افکار پر ذهن باندې غالبه کیږي، لاملونه یې څه دي. په دې اړه به نن په دې خپرونه کې بحث کیږي. خپرونه کې را سره د بوس پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي رئیس ښاغلی اسدالله سمسور صاحب را سره مېلمه دی. سمسور صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راشئ خپرونې ته. نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. د هر څه نه مخکې خیال صاحب ستاسو د ملي رادیو تلویزیون درنو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ډېره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب، کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړی او دغه خپرونې موضوع په تړاو له اوریدونکو سره معلومات شریکوئ. سمسور صاحب، که پیل له دې نه وشي چې مثبت فکر څه شی دی او څنګه کولی شو دا په خپل ورځني ژوند کې پلی کړو. محترم خیال صاحب، زموږ انسانان یا په عموم کې انسانان د شخصیت جوړونو کې د شخصیت په جوړښت کې د افکارو له داسې یو ځواک څخه برخمن دي چې دوی کولی شي د دوی د فکر په اساس دوی جوړ کړي او یا هم داسې چې دوی ته زیان ورسوي. او له دې امله باید زده کړه چې خپل افکار په ډیر ځیرکۍ سره کنټرول کړو ترڅو په ژوند کې له سترو بریاوو ته ورسیږو. د هغوی د لارو چارو څخه موږ کولی شو چې ځینې یو شمېر هغه لارې چارې چې هغه مثبتې ازمایښت شوي دي، ازمایل شوي دي، د هغوی څخه استفاده وکړو او خپل ژوند ورباندې روښانه کړو. بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب. هغه لارې چارې به څه وي چې زموږ په ذهن باندې یو مثبت فکر غالبه شي؟ دا د ارواپوهانو په دې برابر باندې خورا زیاتې څېړنې، تحقیقات کړي دي او دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ځینې لارې چارې وړاندې کړي دي چې هغوی باید په پام کې ونیول شي او په روزمره ژوند کې ورڅخه استفاده وشي. د هغوی د جملې څخه لومړی یو خبره زه تکراروم چې د ځان په اړه باید ښه احساس ولرئ. دا تر ټولو مهمه خبره ده. د هر څه نه مخکې باید ته اول خپل ځان په هکله باندې مثبت واوسې. که د ځان په هکله مثبت واوسې نو ته به بیا په راتلونکي پړاوونو کې یا د ژوند په نورو برخو کې هم مثبت فکر ولري او هم به د مثبت فکر لپاره ښه زمینه درته مساعدوي. او هغه فکرونه چې منفي بلل شوي دي یا منفي دي او تا د مثبت مسیر څخه راګرځوي، د هغوی څخه به ته اجتناب کړی وي او ځان به دې ورڅخه ساتلی وي. نو ښه خبره دا ده چې لومړی د ځان په هکله ښه احساس ولرو. د هغه تر څنګ د خپل ځان د مثبتو صفتونو لیست باید ترتیب کړو. دا یو بل خبره ده یا یو بل وړاندیز دی چې موږ په ژوند کې یا د خپل شخصیت په هکله باندې کم مثبت فکرونه چې لرو هغوی لیست کړو، د هغوی د پیاوړتیا لپاره فکر وکړو، کار وکړو، زحمت وباسو، خواري وباسو ترڅو دغه مثبت فکرونه پر هغه منفي فکرونه چې زموږ سره موجود دي یا موږ سره ورسره مخ کېږو پر هغوی باندې دوی برلاسي اوسي. تر څنګ د ورځني په ورځني ژوند کې د خپل منفي فکرونو لیست ترتیب کړو ترڅو هڅه وکړو چې منفي راکم کړو او مثبت ورباندې برلاسي کړو، مثبت ورباندې زیات کړو. همداسې خپل افکار د خپل ژوند د ښېګڼو او مثبتو اړخونو ته متوجه کړو. زه په ژوند کې ښېګڼه لرم، زه په ژوند کې کم ښه فرصتونه لرم، دا باید زما سره موجود وي، دا باید همیشه زه په فکر کې اوسم او هغه منفي افکار، منفي ذهنیتونه چې زما فکر ته راځي او ما د خپل مسیره څخه اړوي، ما د هغه حقیقت لارې څخه اړوي، پر هغه باندې زه دا برلاسي کم. ځکه ارواپوهان وایي تاسې که چیرې یوه خبره ووایاست چې دا زه کولی شم، اویا واره دا ستا دماغ، دا ستا فکر، دا ستا ذهن تا هڅوي، تا تشویقوي چې و بالکل دا کار ته کولی شي. او که چیرې ستا ذهن تا ته وایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه په هره کټګورۍ کې که ډېر وړوکی کار اوسي که ډېر کوچنی کار اوسي، خو ذهن درته وایي
چې ته یې نسې کولی، نو دلته اویا واره ستا ذهن ستا دغه فکر اړوي او تا ته دا ستا وړتیا انرژي در څخه اخلي او تا ته وایي چې ته یې نسې کولی. نو دا هغه څه دي چې باید په ژوند کې موږ ورته متوجه اوسو او په ژوند کې موږ تاسې باید هڅه وکړو چې خپل افکار مثبت جوړ کړو. هغه که هر ډول کار وي، د دې پر ځای چې موږ منفي نظر ورکړو چې نه سم کولی، باید حد اقل د کولی سم کلمه وکاروي. دا بیا په راتلونکي مرور په زمان کې چې دی څونه فعالیت کوي، څونه هڅه کوي، څونه کوشش کوي، د دې خپله نتیجه معلومیږي چې دا ما په څومره کچه پورې د خپل فعالیت ترسره کړی دی یا دا کړنه چې ما په ذهن کې درلوده ما تر کومه هدف پورې ترلاسه کړی دی. بله ډېره زیات مننه ښاغلی سمسور صاحب. څنګه کولی شو مثبت فکر د سخت او پیچلو شرایطو په وخت کې وساتو؟ په کار دا ده چې کله موږ د یو داسې فکر سره مخ کېږو چې هغه موږ مشوش کوي، موږ ته ستونزې پیدا کوي او یا موږ خپل د اصل هدف څخه راګرځوي، د هغه د رفع لپاره موږ مخکې یادونه وکړله چې باید خپل د مثبتو فکرونو یو لیست موږ سره موجود وي، یا د خپل مثبت فکر یا مثبت فعالیتونو باخبره اوسو او هغه نظریات یا هغه افکار چې راځي زموږ مشوش کوي، زموږ ذهن منفي اړخ ته اړوي، د هغوی څخه اجتناب وکړو، ځان وساتو. باید هر څه په خوشبینۍ سره فعل کړو، هر کار چې وي ورته خوشبینه اوسو او دغه خوشبیني موږ ته انرژي راکوي او دغه انرژي باعث د دې کېږي چې موږ خپل هدف ته ورسېږو او یا خپل هغه کړنه یا پلان چې موږ لرو هغه په ښه شکل سره ترسره کړو. له شک، تردید او زړه نازړتوب څخه باید لرې اوسو. په یو کار کې کله چې یو تصمیم ونیوئ، د هغه په هکله باندې کوشش دا وکړو چې شک و شبه ځان ته پیدا نه کړو. دا فکر نه و چې اوس بیا یې کوم دا کار دا کړنه ترسره کړم، نه ترسره، دا خلک به څه وایي، ټولنه به څه وایي. هر کار چې ته راپیلوې هغه باید ستا سره د مثبت فکر په اساس وي. ته ټولنې ته په مثبت نظر وګورې، ټولنه مثبت انځور کې ځان ته او بالاخره خپل فعالیت ترسره کې، کړنه ترسره کې، په پوره انرژۍ سره یې ترسره کې. بیا به نو دا ستا هغه منفي افکار چې ته یې هڅولی، چې ته یې نسې کولی، ته یې راګرځولی، ته یې زړه نازړه کړی، هغه به له منځه تللي او مثبت فکرونه به ستا په وجود کې، ستا په شخصیت کې انعکاس کړی وي، هغه به پرمختګ کړی وي او هغه به تلپاتې موجود وي. ډېرې زیاته مننه. مثبت فکر څنګه کولی شي زموږ اړیکو او اجتماعي ژوند ته ښه والی ورکړي؟ همدا مثبت فکر دی جناب خیال صاحب چې موږ په ټولنه کې د هغه په مرسته باندې پیژندل کېدلی سو او زموږ شخصیت ورپاڼه باندې پیژندل کېدلی سي او په ټولنه کې، په معاشره کې موږ خلک د دغه فکر په اساس باندې پیژندلی سي. ټول ټولنه، اجتماع موږ باید مطالعه کړو او خپل د ټولنې مطابق، خپل د اجتماع مطابق باید موږ برخورد وکړو د خلکو سره او خلک باید موږ په مثبت فکر باندې وپېژني. همیشه چې په یو ستونزه کې راګیرېږي، په یو برخه کې ستونزه لري، مشکل لري، سوال لري، هغوی باید موږ درک کړي یو. موږ باید دوی ځان ته ثابت، موږ خپل ځانونه ورته ثابت کړي چې موږ تاسو ته مثبت نظر درکوو، مثبته مشوره درکوو، د منفي نظر څخه مو راګرځوو. ارواپوهان وایي که چیرې تاسې د یو پیاله کې اوبه یا چای یا بل کوم څه موجود وي او هغه نیمه وي، د دې پر ځای چې تاسې یو چا ته ووایاست چې دا نیمه پیاله اوبه دي، د دې پر ځای ورته ووایاست چې دا نیمه پیاله اوبه پکښې موجودې دي، د دې پر ځای چې نیمه پیاله خالي ورته وایه، دا ورته وایه چې نیمه پیاله اوبه پکښې موجودې دي. دا یو مثبت فکر دی چې ته هغه ته ورکوې او دغه څه په ټولنه کې، په معاشره کې بالکل عام کېږي. خلک همیشه د دغه منفي نظریاتو، د دې پر ځای چې خلک تشویق کړي، د دې پر ځای چې خلک په ټولنه کې پرمختګ وکړي، د دې پر ځای چې خلک خپل مثبتو کړنو ته متوجه سي، د منفي افکارو څخه یې راګرځوي، همیشه به په ټولنه کې پرمختګ رامنځته سوی وي. په اجتماع کې به خلک د پوهې او د پوهاوي برخې ته یې زیاته پاملرنه کړي، دوی به په وړه فعالیتونو، په وړو کړنو سره ډېر تشویق خلکو ته ورکوي. همدا زموږ د ټولنې د اصلاح او د پرمختګ لاره هم ګڼل کېدلی شي. بله ښاغلی سمسور صاحب، ولې مثبت فکر پر منفي افکار باندې غالب کیږي؟ یو خبره اصلا دا ده چې کله موږ یو فکر په هکله باندې، یو فکر موږ ته راځي او موږ د هغه په هکله باندې بحث کوو یا سوچ کوو د ځان سره، نو هلته ډېر وخت منفي فکر دا تر مثبت فکر غالب وي، په خاطر د دې چې هلته ته ورته یوازې
مثبت فکر هغه تشویق غواړي، هڅونه غواړي. منفي فکر هغه تشویق او هڅونه نه غواړي. خپل همدا ستا وجود دی هغه هڅول کېږي چې تمرکز تر مثبت پر منفي باندې ډېر وکړي. نو په کار دا ده دلته چې موږ تاسې هغه لارښوونې چې هغه موږ ته د ارواپوهانو له نظره څخه یا د ټولنپوهانو له نظره څخه بیان شوي دي، هغې باندې موږ فکر وکړو، هغې په خپل ژوند کې افاده کړو. او همداسې موږ تاسې په شرعي لارښوونو کې هم یو شمېر مسایل لرو. په دې برخه کې موږ تاسې یو شمېر مقولات لرو، یو شمېر حدیثونه مبارک په دې کې شتون لري چې هغه موږ هڅوي چې موږ د ژوند په هکله باندې په خپل فکر په برخه کې، خپل د ژوند د مسیر په برخه کې مثبت فکر ولرو او منفي افکارو ته ځای ورنکړو. د منفي افکار له خپل ذهن څخه، د خپل فکر څخه لیرې کړو او پر ځای مثبت فکرونه، مثبت فعالیتونه، مثبت پلانونه خپل ذهن ته داخل کړو. ډېره زیاته مننه ښاغلی شمسور صاحب. د مثبت فکر د هڅونې په برخه کې د کورنۍ د مسؤلو کسانو، د ټولنې د مسؤلو کسانو، ښوونیزو بنسټونو د مسؤلو کسانو برخه اخیستنه څومره مهمه ده او دا په ځوانانو او همدغراز په نوي نسل باندې څومره ګټور تمامېدلی شي؟ په عموم توګه ټولنه، ځوانان او هر قشر چې په یو جامعه کې اوسېږي د هغوی لپاره مثبت فکر دا ډېر مهم دی. خصوصا فروزنه تربیت کې دا شی ډېر مهم دی. همدا مثبت فکر دی چې نوی نسل یې ترلاسه کوي او د دغه مثبت فکر په مټ باندې دوی خپل راتلونکي ژوند هدفونه ترسره کوي او د دې ټولنې، د دې جامعې او د دې هېواد مصدر د خدمت ګرځي. منفي فکر چې دی هغه داسې دی لکه یو اور چې وچ بوټي څنګه له منځه څخه وړي. منفي فکر همداسې زموږ انرژي له منځه څخه وړي، زموږ هغه توان، قوت او هغه انرژي چې په یو ځوان کې موجوده ده هغه له منځه څخه وړي او دی نه پرېږدي چې په ښه شکل سره هغه خپل مسؤلیت چې دی باید ترسره کړي، هغه ته دی دغه منفي فکر یې د هغه څخه رامنع کوي، راګرځوي. ټولنه مو ضرورت لري، اړتیا لري و دا نوي ځوان نسل ته، نوي قشر ته، نو د دوی فکر باید مثبت واوسي. دوی باید په هره برخه کې چې کوم فعالیت ترسره کوي، کوم کار سرته رسوي، په کوم شغل باندې دوی مصروف دي، په کوم کاروبار کې دوی باندې روزمره چارې سرته رسوي، که هغه تعلیمي برخه ده، اقتصادي برخه ده او یا نور ټولنیزې برخې دي، په هغوی کې دوی فعالیت کوي. دا ټولې برخو کې باید دوی خپل فکر مثبت ولري او دې ټولنې جامعې ته دوی په مثبت نظر وګوري او کوشش وکړي چې هغه څه چې دوی د منفي افکارو لپاره هڅوي هغه خنثی کړي، هغه له ځانه څخه لیرې کړي او پر ځای مثبت فکر، مثبت خبرې، مثبت اقدامات ترسره کړي. بله، ډېره مننه. ښاغلی شمسور صاحب، څنګه کولی شو د خلکو سره د مثبت فکر کولو په برخه کې مرسته وکړو؟ ډېره مهمه او فرضای پوښتنه مو کړه جناب خیال صاحب. په کار دا ده چې په دې برخه کې تحصیلي بنسټونه، روزنیز بنسټونه دا خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه د یو مثبت فکر د رایجولو لپاره، د مثبت فکر د دغه لپاره، د خپرولو لپاره په کار دا ده چې اهل علم کسان، ملا امامان او همداسې ښوونکي، استادان د پوهنتونونو دا پروګرامونه په لاره واچوي، ټولنیز میډیاو کې خپل هغه نظریات د خلکو سره شریک کړي. زموږ ټولنه د علم په برخه کې، د تعلیم په برخه کې یو څه کمزورې ده، نو فکر دا ده ځینې هغه تخنیکونه چې زموږ ځوانان لا تر اوسه پورې نه دي ورباندې خبر، هغه باندې خبر واوسي او په ټولنه کې دغه منفي افکارو د خنثی کولو، منفي افکارو د منځه وړلو، منفي افکارو د ختمولو لپاره کار وکړي، عامه پوهاوی ترسره شي. ملا امامان د مسجد د منبر د لارې څخه کوشش وکړي چې په ټولنه کې د مثبت فکر د خپرولو لپاره کار وکړي. ښوونکي، استادان د خپلو شاګردانو ته په ښوونځیو، مکاتبو، مدرسو کې، دوی پوهنتونونو کې دوی هڅه وکړي چې خپل کسان چې د دوی تر لاس لاندې دي روزي، هغوی ته مثبت روحیه ورکړي، مثبت فکر ورکړي او هغوی د ژوند په لوړو ژورو باندې پوه کړي.
او هغوی ته دا ور وښیي چې ژوند د لوړو او ژورو ټولګه ده، خو په تاسې کې به بریالی هغه څوک وي چې له دغسې ژورو لوړو پورته او کښته سره مبارزه وکړي او په ښه شکل سره خپل هغه تعین سوي هدف ته ځان ورسوي. ډیره زیاته مننه. سمسور صاحب څنګه د ځان لپاره په ورځني ژوند کې د مثبت فکر کولو عادت جوړ کړو؟ په کار دا ده موږ د خپل ځان لپاره کې د ځان رافیل کو لومړی سهار چې رافیلوو باید په مثبت انرژي په مثبت فکر سره رافیل کو. دا مثبت انرژي مثبت فکر باید موږ له ځان سره ولرو او خپل د ورځې په جریان کې چې کوم فعالیتونه لرو هغه په پلان کې ونیسو او هغه کړنې یا هغه څه چې زموږ په ذهن کې راګرځي او موږ تاسې د خپل پلان سوي فعالیت څخه راګرځوي هغه څخه ځان وساتو او د ورځې په جریان کې چې کوم څه موږ په پلان کې درلودلې دي هغه باید په ښه شکل سره تطبیق کړو. همداسې موږ تاسې کولی شو چې یو شمیر کلمې یو شمیر جملې هغه تغییر کو، هغه داسې دغه ورکو تغییر ورکو چې منفي نظر په مثبت باندې موږ ته واړوي. مثال موږ وایو چې ستړی مه سې، پر ځای ووایو الله جل جلاله دې ځواک درکړي، دا خپله معنا ته تغییر ورکوي. هلته منفي نظر دی، ستړی مه سې، دا ستړیا خپله یو منفي کلمه ده، پر شخص باندې منفي تاثیر کوي. هغه احساس کوي چې زه فکر کوم یا هغه داسې احساس کوي چې هغه ستړی سوی دی. خو کله چې ته داسې ورته وایې چې الله جل جلاله دې ځواک درکړي نو په ده کې هغه وړه کمزوري او هغه لږ انرژي په ده کې دغه تحولات راولي، دی تحریک کوي چې ته خو نو الله تعالی ستا سره مل دی او هغه تا ته انرژي درکوي، ځواک درکوي، قوت درکوي. همداسې نور لاستې خوږ مه څه پر ځای که موږ ووایو نه، موږ تاسې عامه اصطلاح ده په ټولنه کې دا ستا چې یو کار یو کړنه ترسره شي بیا دا ورته وایي چې لاستې خوږ مه څه، که د دې پر ځای موږ ورته ووایو چې له مینې څخه دې مننه سلامت اوسي، دا خپله یو مثبت جمله ده چې ته یې هغه ته وایې، هغه ستا څخه هغه ستا سره مرسته وکړه، همکاري یې وکړل، د دې پر ځای چې لاس دې خوږ مه څه ته ورته وایې چې له همکارۍ څخه دې مننه سلامت اوسې. دا هغه څه دي او داسې نورې جملې ستا په ټولنه کې موږ یې کولی شو چې هغه د منفي څخه مثبتې ته واړو. دا ځوانانو کې په لویانو کې په ماشومانو کې د مثبت فکر هغه ابتدایه کړنې دي یا فعالیتونه دي چې دا بیا په مرور د زمان سره کېدلی شي چې هغه دې ته رشد ورکړي، وده ورکړي، پرمختګ ورکړي او په ټولنه کې عام کړي. بله، ډیره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب. ستاسو په ان مثبت فکر یوازې د فردي پرمختګ لپاره ګټور دی که د ټولنې لپاره هم اهمیت لري؟ دا د دواړو لپاره ډیر مهم دی، فردي هم مهم دی او ټولنیز یا په عامه کې د ټولنې لپاره هم ډیر مهم دی. خو که موږ راسو دغه مثبت فکر په هکله باندې دا شروع له فرد د شخص څخه کیږي، د یو شخص څخه، بیا نو د دې څخه ټولنه زده کړه کوي. که په ټولنه کې موږ مثبت ګرا کسان وګورو هغوی ټولنه اکثریت خلک یې پیژني، دا مثبت سړی دی، د هغه په هکله مثبت نظر لري. او که منفي ګرا کس وګورو په ټولنه کې هغه بیا ټولنه ټول اکثریت پیژني چې دا منفي ګرا دی او دا منفي فکر لري، ځان ځنې ساتي. نو په فردي لحاظ فرد مسؤلیت لري چې خپل فکر مثبت جوړ کړي. ځینې روشونه دي چې هغه باید په کار واچي، ځینې میتودونه دي چې هغه باید دی تطبیق کړي چې د هغوی څخه مخکې موږ تاسې یادونه وکړله. د دو په مرسته باندې دی خپل فکر جوړولی شي. کله چې د ده فکر جوړ شو، د ده د فامیل کې چې کوم غړي اوسېږي هغه ده ته ګوري، هغه د ده څخه زده کړه کوي، د هغوی افکار ذهنیتونه د منفي پر ځای مثبت ته اوړي. او همداسې دی په کلي کې اوسېږي، د کلي خلک ده ته ګوري، د ده فامیل ته ګوري چې ټول مثبت فکر لري، د هر شي په هکله باندې د دې پر ځای چې منفي فکر وکړي مثبت نظر ورکوي. همدا لامل کېږي چې کلي ته دا باعث شي د کلي څخه ښارونو ته، ښارونو څخه ولایت ته، ولسوالیو ته، او بالاخره په ټولنه کې دا شی یو عام شي او ټول خلک یې د یو فرهنګ په شکل باندې وپېژني او یو فرهنګ یې وبولي. همیشه چې کله دوی د یو شي په هکله تصمیم نیسي د منفي فکر پر ځای باندې دوی مثبت نظر ورکوي، ځکه دا به یو فرهنګ ګرځېدلی وي. کله چې یو کړنه، یو رفتار، یو کردار فرهنګ وګرځي، بیا د هغې ټولنې په ټولو کردارونو، په ټولو فعالیتونو، په ټولو کړنو کې هغه منعکس کېږي. نو بیا به دغه مثبت فکر زموږ د ټولنې یو فرهنګ ګرځېدلی وي او دغه خلک، دغه ټولنه چې په دې دغه خلک چې په دا ټولنه کې اوسېږي دا به ټول تقریبا مثبت فکر لرونکي واوسي او نظر به یې مثبت وي، کردار به یې مثبت وي، رفتار به یې مثبت وي. بله،
ډیره مننه. د مثبت فکر کولو پر وخت موږ څنګه کولی شو د شاوخوا خلکو منفي انرژۍ سره مقابله وکړو؟ کله چې موږ مثبت فکر ولرو او شاوخوا چاراطراف زموږ چې کوم احاطه ده او هغوی منفي فکر ولري، موږ اړ چې هغوی ته قناعت ورکړو. دا مثبت فکر باید زموږ مثبت فکر په هغه کچه وي چې موږ هغه کسان چې منفي فکر لري د هغوی د منفي فکرونو په هکله باندې، د هغوی د منفي فکر، د هغوی د منفي نظریاتو په هکله باندې یو ښه دفاع کوونکي مثبت فکرونه هغوی ته بیان کړو، هغوی ته قناعت ورکړو چې دغه نظر زه وایم یا دغه خبره زه کوم د دې دغه مثبت اړخونه دي او ته چې دغه کومه خبره کوې د دې دغه منفي اړخونه دي. په دې سره موږ کولی سو چې په ټولنه کې د هغه اشخاصو په وړاندې مبارزه وکړو چې هغوی منفي فکر خپروي. هغه هڅه کوي چې ټولنه کې ځوانان یا خلک په تشویش کې واچي، هغوی ته ذهني یا رواني مشکلات جوړ کړي. د هغوی په وړاندې به موږ یو قناعت بخشه ځوابونه وایو او ټولنه کې به دا رایجوو. خو دا په یوازې په یو فرد باندې نشي کېدلی، نه هم امکان لري. په دې کې ټول مشران، ټول علما، ټول استادان، ټول ښوونکي په دې کې مسؤلیت لري چې په ټولنه کې د مثبت فکر خپور کړي، د مثبت فکر د خپرولو لپاره کار وکړي. ډیره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب. د مثبت فکر ترلاسه کولو لپاره کومې لارې چارې دي چې ځوانان یې وپلټي کولی شي د مثبت فکر په کولو کې له دوی سره مرسته وکړي؟ محترم خیال صاحب، د مثبت فکر د ترلاسه کولو لپاره لارې چارې خو ډېرې زیاتې دي، خو یو څو بیلګې یادونه کوو چې هغې د علماو نظریات دي، د پوهانو افکار دي، کتابونه دي، ټولنیزې رسنۍ دي او همداسې اجتماعي رسنۍ چې ورته ویل کېږي همدا دي، همدا رادیو تلویزیونونه دي چې دا د مثبت فکر په رایجولو کې، د مثبت فکر په خپرولو کې، د مثبت فکر په لارښوونو کې مرسته کولی شي. ځوانان خو کولی شي، ټولنه، معاشره هغوی ته پوهه انتقالولی شي، هغوی ته دا احساس ورکولی شي چې مثبت فکر ستاسې د مثبت ژوند لپاره ډېر مهم دی. که غواړې په ژوند کې هدفونو ته ورسېږي، خپل موخو ته ورسېږي، په ژوند کې یو بریالی کس جوړ شي، نو ستا لپاره مثبت فکر تر هر څه لومړی مهم دی. همدا مثبت فکر دی چې تا ته لوړو پوړیو پورې رسوي. همدا منفي فکر کولی شي چې تا له خپل هدف څخه راوګرځي او تا خپل هدفونو ته پرې نږدي. نو په عمومي توګه پکار دا ده چې ځوانان، ټولنه، ټولنیزې رسنۍ تعقیب کړي، په دې هکله د مثبت فکر په هکله باندې کومې خپرونې چې جوړېږي هغوی تعقیب کړي، د استادانو، مشرانو، علما کرامو نظریاتو ته غوږ ونیسي، هغوی هغه لارښوونې چې کوم دوی ته تشریح کوي هغوی په غور سره واوري او په خپل ژوند کې پیاده کړي. داسې ونه کړي چې یوازې دوی ولولي یا یې واوري خو په ژوند کې نه پیاده کوي. هر خبره چې هغه مثبت انرژي یو شخص ته ورکوي هغه باید یادداشت کړي او د ژوند په روزني چارو کې هغه مطالعه کوي، ویې ګوري او خپل ژوند د هغه لارښوونو مطابق مخته یوسي. ډیره زیات مننه ښاغلی سمسور صاحب. د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو د مثبت فکر په عملولو کې وړاندیزونه څه دي؟ محترم خیال صاحب، ستاسې له ملي رادیو تلویزیون څخه ډیره مننه چې دا ډول پروګرامونه تاسې په نظر کې لرئ. په ټولنه کې تاسې کوشش کوئ چې هغه مسایل راولئ چې هغه تر ډیره حده پورې د ځوانانو په روزنه، د ځوانانو په پالنه، د ځوانانو په تربیت، د ځوانانو پر اصولو قوانینو باندې برابرولو ته زمینه مساعدوي. په کار دا د وړاندیز مې دا دی چې دا ډول خپرونې لا نورې هم زیاتې شي. د اهل تعلیم کسان، اهل علم کسان دغې برخې ته چې دا مثبت فکر برخه ده دې ته باید زیاته پاملرنه وکړي. په خپل واعظ و نصیحت و وینا کې د مثبت فکر په هکله باندې لنډې لارښوونې وکړي تر څو زموږ په ټولنه کې د مثبت فکر فرهنګ رایج شي او دې ته وده ورکول شي. ډیره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب. کور مو ودان چې خپرونه کې مو وخت راکړ. ډیره مننه. ستاسو څخه هم ډیره مننه. کور ودان خیر. ډیره مننه. د ټولنې او روزنې خپرونې درنو اوریدونکو، دا وه د ټولنې او روزنې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې، ښه وختونه، لویه لامل شه.